الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر یوسلو او یایم بوایو انشاءاللہ. اللہ تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق راکی. اللہ تعالی دی مونږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوی کی. الله دی عمل کولو توفیق راکی. آمین. د احد باره کې تبصره او اغین بعد حالات باندې او بیا د مسلمانانو ته د خوشخبریانې خاص کر د شهیدانو باره کې او بیا د هغې خوشخبریانو سره سره د مؤمنانو ته هدایت او د هغې تربیت الله تعالی چې کومه طریقه د قرآن کریم ذریعې سره او د هغې عقیدې مضبوطول او بیا عمل درست کول قرآن کریم ذریعے سره الله تعالی ډیر زیات احسانات په موږ تاسو باندې او بیا غټ احسان دا قرآن کریم دی. نو الله فرمای چې دغه شهیدان چې کم تاسو وشول په دې احد کې یا د الله په لارې کې چې کیږي نو دا عام مړو غونته مه ګڼئ. مخکینی آیت کې الله تعالی د منافقینو هغه خبره رد وکړو چې دوی وایي چې کني دوی خو نقصان وکړو، خلک مړه شو او ډېر غټ نقصان وشو. الله فرمایي نه، هغه مړه نه دي بلکې ژوندي دي. ها، هغه ژوندي روحاني طور باندې دي، جنت ته رسیدلی دي. جسمانی زندگی نه ده څنګه چې د عام انسانانو زندگی ده او باقاعده رزق خوري. نو دلته نه دا ذهن کې را نه ولئ چې کنې د دې زندگی څنګه چې د بعضې خلک وایي چې شهیدان ژوندي دي او دنیا کې تصرف کولی شي یا امداد ته غواړه او یا فلانی وایا. نه، دا مطلب نه دی. تا سره امداد نشي کولی دنیا کې، بلکې هغوی خوشحال دي په خپل زندگی باندې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تشریح بهترینې طریقې سره کړي. دا څه کمی الله تعالی په قرآن کریم کې او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته په هغې پوهېدو کې کړي ده، خو که سړی ځان پوهیایي او د هغې زندګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده چې په شنو مرغانو په جوجورو کې د هغې روحونه واچولی شي او بیا په جنت کې باقاعده کندیلونه ورته جوړ دي او هغې کې اوسیږي او د جنت د میوو نه خوراک کوي. عام مومن به هم جنت ته ځي، هغه نه به شنه مرغان جوړ شي. البته د هغې د رزق یا هغه درجه به نه وي چې کومه په جنت کې د شهیدانو ته الله تعالی ورکړې ده. او د هغې د خوراک ذکر هم الله تعالی نه دی کړی. خو مومن خو زنده وي، ژوندی وي. ته باندې تیر درس کې خبره شوې وه، تاسو به انشاءالله پوه شوي وئ په هغې باندې. دا خبره مې دې دپاره وکړله چې بعض خلک بیا دا عقیده جوړه کړي چې الله دا خو ژوندي دي او بس رمادت پې وایه او سوالونه ترې کوه او قبرونو ته ځه او دا د شهیدانو قبر دی او جنډې پې ودروه او دا ټول بدعات او شرکیات دي. نه، داسې نه ده. الله سره زندگی ده او الله بهترینې طریقې سره د هغې تربیت څه حکمتونه دي او موږ ته د هغې بیانولو. نو الله تعالی دې ماته توفیق راکړي چې زه په هغې باندې تاسو پوه کړلی شم. په مخکیني آیت کې د هغې څه نه څه خبره خو شوې وه. نو د هغې ذکر الله تعالی مزید کوي چې فرحین خوشحاله دي. فرح، خوشحال، فرحان، ډیر زیات خوشحال. د مبالغې صیغه ده، ډیر زیات خوشحال. بما په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړي دي هغوی ته الله تعالی. کم ځینې ورکړي دي؟ من فضله، د خپل فضل نه. یو سړی چې د الله په فضل باندې ایمان وي او بیا ووایي چې د الله فضل نه دته انعام ملاو شو، بس په دې پوه شي چې دا به څه شی وي، دا به څومره وي چې الله تعالی ورکړي د خپل فضل نه. ویستبشرون، او هغوی خوشحالي منوي، خوشحالي محسوسوي، یو بل ته زیری ورکوي. د الله طرف نه ملاو شي ورته او بیا په خپلو کې یو بل ته زیری ورکوي. دا شهیدان پس بالذین، په هغو خلکو باندې لم یلحقو چې لا ملاو شوي نه دي بهم دی سره، من خلفهم د دین وروستو. دا دنیا کې خود د یو فکر
او فکر د ځان او د خېټې او د دنیا د حاصلولو غم خو نه و د منافقینو په شانتي، بلکې د آخرت کې د الله رضا او جنت ته د تلو فکر او د دین د غلبې کار ذریعہ سره چې دا دین دی غالب شي او غیرتی خلق دا غو د غیرتی سړی هغه عقیده او عملی به چې موږ دین ایمان مسلمانان یو او رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی دا موږ ویلی دي صلی الله علیه وسلم او موږ رښتیا راځي او دا دین مغلوبه ده دنیا کې، لکه نن سبا چې مغلوب ده دنیا کې، خو دین غالب نه ده، اسلام کنه کفر غالب ده. امامت د دنیا د کافرانو سره ده نن سبا زموږ په دې ژوندۍ کې، کاغه امریکا ده او کاغه روس ده او کا چین ده او کا دنیا نور کافر ملکونه دي هغه سره ده. نو چې هغه سره دي خو پریشان وو او دې پریشانی لپاره هغه جدوجہد کو، جهاد کو د دین د غلبې لپاره، او په دغه لار کې به دومره مخکې لاړل چې شهیدان شول. نو چې شهیدان شول نو هغه فکر په بنیاد باندې هغه سره د هغه خلکو چې دین اورستو پاتې شول، یعنی دغه د ورونه خپلوان او دوستان او هغه دوستان چې د لاري ملګری ورسره د کاروان ملګری د دین د غلبې مجاهدین، هغه باره کې به هغه فکر وو چې کوم په دنیا کې ورسره. نو الله وای چې خوشحالي مناو کوي ويستبشر نذیر ورکی الله چې تاسو هغه ملګری په خپل کار باندې په خپل میشن کې میشن جاری ساتل دي د دین غلبې لپاره کوشش کوي او بیا به هغه ته شهادت ملاويږي او د ایمان مرګ ورته ملاويږي او تاسو سره به دې ځای ترازی. نو خوشاله شي بیا یو د هغه تحریک جاری ساتلو لپاره چې د دین غلبې هغه کار روان دي، بل د هغه ملګرو دراتلو په بنیاد باندې چې به موږ سره راځي. نو دې باندې هغه ډېر خوشاله شي، ډېر خوشاله شي او یو بل ته زیری ور کوي چې الله تعالی دا زیره مونږ ترا کو ته خبره چې مونږه پلانې عملګره دنیا کې پاتې دا به دلته راځي. نو هغه ته خو مقصد ته ورسېدل، عمدغه کامیابی وي، سند ملاو شو او بیا فرمایي چې الله خوف علیهم ولا هم يحزنون، نه به یری او نه به غمجنی، نه خپل ځان باره کې، یعنی قبر یاره ختم شو، قیامت حساب کتاب یاره ختم شو، ځکه چې هغه ورسېدل خپل ځای ته، جنت په باغونو کې ګرځي او دا ټول یری د عقیده او د اخر خاتمه او د الله د رضا او د جنت تحصل او لار کې حساب کتاب وغیرہ دا خو ختم شي. دین علاوه د هغه دنیا والو باره کې هم چې کم د دې ملګری یا کم د دې میشن هم جاری ده، هغه باره کې هم د غیره ختم شو چې بس الحمدلله خوشاله دي، خوشحالي مناوي. بعض مفسرینو د دې معنی کې د دنیا ملګرو ته هم اشاره کړې ده. هغه تاسو ته ذکر کوم چې تاسو د الله تعالی دغه کتاب دی یو آیت کې دا همغه وند یو یعنی کم علم ولا سړی دومره پیپوي شي، نو تاسو اندازه لګوي چې د قران کریم کې څومره لوی دریاب دی یا څومره لوی خبره پدې کې پراته ده چې هغه خلک چې ملاوشي ویني دي دوی سره ان دنیا کې دي د میشن جاری ساتل د جهاد د الله تعالی د دین غلبې لپاره کوشش کوي، دا هم د هغه په شهیدانو باندې خوشاله دي، ځکه چې الله ورته قران کې او ویلي چې هغه کامیاب دي رسیدلی دي جنت ته، زیر الله ورکړو. ظاهر خبره ده چې کومه په الله باندې ایمان وی او د الله تعالی د خبره موږ هم دومره یقیني ګڼو، نو شهید ته انسان توجه خوشحالي محسوس کیږي او خفګان محسوس کیږي. او بیا خپل ځان باره کې هم الله تعالی په دې آیتونو کې زیره ورکو چې تاسو هم د کلاره ده او الله تربیت هم کوي د دې چې تاسو هم د غلطت تلل دي او شهادت شوق پیدا وشي، د دین د غلبې فکر پیدا وشي او د الله سره مینا او بیا د لارې سره مینا، یعنی کدا عقیده وې او الله تعالی دا خبره کړې نه وې او موږ په دې منافقینو کې څنګه چې د نن سبا منافقینو کې راګیر غیر چاپیر موږ ارتاو دي او دغه د دوی خبره وې چې دا خمړ شو او تباہی وشو او تباہ شو او شکست راغی او ختم شو او وغیرہ وغیرہ وغیرہ، موږ به څه ویلې چې دا به څنګه چلی، دا برښتیا هم داسي. خو چې کله د الله د قران ته وګورو په معنی او په مطلب ځان پوي کو، نو بیا هغه زندگی هغه خوشحالي هغه روحاني خوشحالي او انسان ځان خپل اوتړي د خلکو سره چې کوم جنت کې دی الله تعالی سره روحاني زندگی او هغه زندگی ته لپاره باقاعده هغه اوبور کول، څنګه چې قران کې الله تعالی په سوره زمر کې ویلي دي آیت نمبر 23 کې تشریح ده باقاعده د هغه آیت
چې د ایمان داسې دی لکه ونه ته چې اوبه ورکوي تازه کېږي میوې او ګلونه نیسي همدغه رنګې د ایمان ته د قرآن د اوبه چې ورکوي نو ایمان تازه کېږي او باقاعده په هغې باندې هغه کیفیتونه راځي چې کوم د خوشحالي او د اطمینان او د دین سره د مینې او د هغې د غلبې دپاره د کوشش کولو دپاره الحمدلله الله دې موږ تاسو په دې باندې پوه کړي نو دا هغه دویمه پهلو شوه چې د دنیا کې خلک هم ډېر زیات خوشحال دي په شهیدانو باندې مطمئن دي او خپل کار دپاره لګیا دي خپل میشن جاري ساتلی دی او لومبنی مطلب چې تاسو کم د آیتونو واضح ته اخواسم ښکاره دی څرګند دی چې دا داسې اعلی درجه خلق دي چې باقاعده خوشاله هم دي الله د فضل په بنیاد باندې او زیری مرکي یو بلته خوشحالي محسوسي باقاعده او په هغه خلکو هم مطمئن دي چې دنیا کې لا پاتې دي راضي باغی سره او ير او غم پاغوي باندې نه الله دې موږ تاسو ته هم دغه درجه را نصیب کړي نو الله مانز د کوي فرحین خوشاله دي بما په هغه باندې چې آتاهم الله چې ورکړي دی الله تعالی دوی ته من فضله د خپل فضلنا ويستبشرون او دوی خوشحالي مناوي خوشحالي محسوسي او یو بل تزیر ورکي بالذین فاغ خلقو لم يلحقوا چې لا ملاو شوي ندي بهم دوی سره من خلفهم د دین ورستو ان په دنیا کې الله خوف دا چې رب نبی علیهم باغوی باندې ولا هم او نه باغوی يحزنون غمجن شي